بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالۍ ماشومانو، د نن ورځې درس ته هم ښه راغلاست. موږ تاسې نن پنځم لوست او د دوو درسونو شلمه برخه لولو. زه هم صفي الله حکیمي ستاسو د ریاضي استاد یم. موږ په تېر لوست کې په جمع کې د تبدیلي خاصیت په اړه غږېدلي وو یا د بدلون خاصیت په اړه غږېدلي وو. نن به زه تاسو ته د بدلون خاصیت سوالونه حل کړم. نو قلم او کتابچه مو تیار یي، ښه غوږ ونیسئ. په تېر درس کې مو تاسو ته د بدلون خاصیت په اړه داسې ویلي وو چې که چیرې موږ تاسې د جمع اجزاوې جمع عملیه کې سره بدل کړو نو هېڅ مشکل نه پکې راځي. د جمع په عملیه کې د بدلون خاصیت کې موږ داسې ویلي وو چې که چیرې د جمع په عملیه کې صحیح ده، د جمع په عملیه کې د جمع اجزاو ځایونه یو بل سره بدل شي، د جمع په حاصل کې کوم بدلون نه راځي. د جمع اجزا هغه عدد سره جمع کیږي، صحیح ده، دوه عددونه دي که درې عددونه دي سره جمع کیږي، موږ هغو ته د جمع اجزا وایو، صحیح ده. د هغو ځایونه که موږ تاسې سره بدلوو، اول جز بیا دوم جز، بل ځل دوم جز اول راخلو او اول جز دوم راخلو، بیا سره جمع کوو، نو په دې کې کوم توپیر نه راځي، د جمع حاصل به مو یو شانته وي، صحیح ده. دا مو تېر درس کې لوستلي وو. راځئ اوس تاسو کتاب کې د جمع د بدلون خاصیت دلته سوالونه دي، هغه به موږ تاسې حل کړو، صحیح ده. دلته تاسې وینئ په فعالیت کې د جمع په عملیه کې د تبدیلي خاصیت، د جمع په عملیه کې د تبدیلي له خاصیت څخه په کار اخیستلو سره په لاندې تشو ځایونو کې مناسب عددونه ولیکئ. یو سوال دلته لرو، صحیح ده. په فعالیت کې وروسته بیا تاسو په کورنۍ دنده کې هم د جمع په عملیه کې د بدلون خاصیت په پام کې نیولو سره په تشو ځایونو کې مناسب عددونه ولیکئ. یو سوال مو هم دلته دی. دوه سواله به دا حل کړو، نو بیا پاتې به نور سوالونه ورسره حل کړو، صحیح ده. راځئ څخه دا سوالونه مو تاسې اولې ولیکو، بیا به یې وروسته له هغه نه حل کړو. ښه، تاسې 649 جمع 88 مساوي کېږي 88 جمع خانه خالي تش ځای دی، دا به دلته ولیکو. 649 جمع 88 جمع خانه خالي. دې خواته خانه خالي جمع 283 خانه خالي جمع 283 جمع دا 283 دلته راځي، او بل هغه دلته به یې ولیکمه، تاسو پرې غلط نه سئ، له سره به یې ولیکمه. 649 جمع 88 مساوي کېږي 88 جمع خانه خالي. څونه دلته لیکم بیا ټول یو ځای حل کوو، مشکل نشته که نه. بل لرو چې خانه خالي جمع 283 خانه خالي جمع 283 خلک به دا داسې کوو، جمع مساوي کېږي خانه خالي جمع 315. آفرین. بل مثال ده بیا خانه خالي جمع 328 مساوي کېږي خانه خالي جمع 9 بل مثال کې به لرو چې 809 جمع خانه خالي مساوي کېږي 215 جمع خانه خالي. آفرین. اوس به دا موږ تاسې دلته حل کړو، صحیح ده. دا موږ تاسې دلته حل کړو، مشکل نشته، ډېر ښه، مشکل نشته. ښه، تاسو اوس دلته ووینئ 649 جمع 88 سوي دي. 649 جمع 88 تبدیلي خاصیت کې موږ تاسې دا لوستلي چې موږ چیرې کې د 88 او د 299 ځایونو سره بدلو، بیا پکې توپیر نه راځي. نو ځکه دلته 649 جمع 88 مساوي دي 88 جمع کوم عدد؟ آفرین، 649 650 دو
د جمع اجزا او ځایونه مو دلته سره بدل کړي. لومړی مو دلته اوس دویم جز رالیکلی، بیا مو وروسته په خانه خالي کې بیرته لومړی جز ولیک. مشکل نشته. دلته د امتحان لپاره بیا تاسې وګورئ چې 659 جمع 88 او 88 جمع 659 دواړه یو رقم حاصل لري. 9 یو دلته حاصل راځي، یو 5 شپږ 12 یو حاصل راځي، یو 8 یو حاصل لرو، یو 5 12 یو حاصل راځي، یو 8 تاسې وګورئ دواړو کې اوس 28 راغله که نه. نو دلته موږ تاسې د عملیه کې مشکل نشته. آفرین. ښه اوس دلته تاسې وګورئ 936 بلې داسې یو عدد سره جمع کوئ چې په هغه طرف کې به دا خانه خالي 315 سره د جمع په صورت کې سره مساوي کېږي. دا هم تبدیلي خاصیت ده. دا یې داسې یو کار کړی. په لومړي مثال کې تاسې وګورئ په چپه خوا کې 659 جمع 88 لرئ، دواړه اجزاوې لرئ. دې خوا ته یو جز لرئ که نه. دلته به څنګه چله؟ دلته یو جز دې خوا کې لرئ، یو جز دې خوا کې لرئ. نو 315 دلته ولیکئ، 283 دلته ولیکئ. 315 او 283 دلته ولیکئ او بیا جمع کئ. ویې ګورئ چې څه توپیر سره لري که نه لري. امتحان لپاره دا به تل دا کار کوئ د خپل ځان د اطمینان لپاره، د خپل دا کار مو چې کړی داسې پې پوه سئ د غلطي م کړې ده که نه ده کړې. امتحان کوئ همیشه. ښه 315 جمع 315 جمع 283 5 3 8 آفرین، یو 8 آفرین، 13 آفرین. ډېر ښکلی. اوس دا بل هم سره وګورئ. دا ځل 283 پاس لیکو، بیا وروسته 315 ښکته لیکو. 5 3 8 آفرین، و یو 8 3 3 ښه 3 5 8 و یو. دلته تاسې وګورئ 315 او 283 دغلته موږ تاسې لږ هغه کړی ده که نه. 315 دغه 283 دي. ښه دلته مو غلطي کړې 283 دي. صحیح ده. 3 5 8 شپږ و 3 10 یو 0 یو 0 هېڅ توپیر نشته. نو دا سوال هم حل شو. دلته به څه کار کوئ؟ عین کار به کوئ. دلته 98 دي، دې خوا ته 328 دي. 328 په دې خانه خالي کې او 98 هم په بله خانه خالي کې لیکو. صحیح ده. 98 دلته لیکو، 328 دلته لیکو. پاتې نور به تاسې په خپل کورو کې امتحانوئ چې وګورئ کوم غلطي شته پکې که نه شته پکې. دلته 809 لرو، دې خوا ته 215 لرو. صحیح ده. دلته تش ځای لرو، دلته هم تش ځای لرو. یو جز دلته ده، یو جز دلته ده. دا جز دلته ولیکئ او دا جز دلته ولیکئ. بیا ځکه چې موږ تاسې د تبدیلي خاصیت یا د بدلون خاصیت دلته عملي کوو. 215 دلته ولیکئ، 809 دلته ولیکئ. په دې کې هېڅ توپیر نه راځي ځکه چې د بدلون خاصیت یا تبدیلي خاصیت ده. پوه شوئ په دې باندې؟ هېڅ مشکل نشته. له سره دلته غوږ ونیسئ. 659 مو د 88 سره جمع که باید په دا بله خوا کې تبدیلي خاصیت که موږ تاسې غواړو چې وروښیو 88 په اول کې ولیکو، 659 به په تشجیع کې ولیکو. صحیح ده. دلته په دې سوال کې 283 دې خوا ته لرو، 315 په بله خوا کې لرو. نو موږ تاسې د مساواتو د ټینګولو لپاره او همدارنګه د تبدیلي خاصیت د بدلون خاصیت ښودلو لپاره په دغه تشجیع کې 315 لیکو او په دې تشجیع کې 283 لیکو. صحیح ده. مشکل نشته. ښه د بل سوال کې موږ څه وکړه؟ 98 مو 328 سره جمع کړ او دې خوا کې هم 328 د 98 سره جمع کړل چې په مجموع کې دا دواړه یو رقم ځواب راکړي. په هغې کې باید مشکلات موږ تاسو ته پېښ نه شي. دلته 898 جمع 215 او د بلې خوا کې 215 جمع 898. هېڅ مشکل نشته دلته. ښه خیر اوسئ. راځئ چې موږ تاسې
د کورنۍ دندې سوال هم دلته حل کړو. تاسو دلته کورنۍ دنده کې وګورئ. لومړی سوال، دویم سوال بل درس دا چې هغه موږ تاسو لولو پس راغم. د جمع په عملیه کې د بدلون د خاصیت په پام کې نیولو سره په تشو ځایونو کې مناسب عددونه ولیکئ. څه غوښتلې موږ نه عین شی عین اما کار مو مخ کې وکړه هغه بدلته بیا کوو. ښه دلته تاسو وګورئ 628 بیا تش ځای لرو مساوي 312 جمع بیا تش ځای لرو او په دوم بیلګه مثال کې تاسو وینئ چې اول تش ځای راکړی بیا یې 322 سره جمع کړی مساوي بیا تش ځای لرو جمع 140. ښه دلته موږ تاسو باید په د تجزیه کې څه ولیکو؟ د مساوات د ټینګولو لپاره لومړی او دوهم د تبدیلي خاصیت د عملي کولو لپاره باید موږ تاسو 312 په د تجزیه کې او 622 په د تجزیه کې ولیکو. امتحان لپاره بیا سره جمع کړئ 622 312 او همدارنګه 312 او 622 چې باید دواړه مساواتو کې سره مساوي سي. دلته صحیح ده د سره جمع کوو 2 9 2 1 3 شپږ 9 آفرین 2 9 1 2 3 3 شپږ 9. ګورئ چې دواړه عددونه څنګه دي سره مساوي دي نو دغه مشکل نشته. بل سوال تاسو وګورئ چې دلته 322 لرو د خواته 114 لرو د مساوات د ټینګولو لپاره څه کار کوو؟ د دې نه د جمع جز راخلو دلته لیکو او د دې نه جمع جز راخلو دلته لیکو. د دوه دلیلو لپاره د مساوات ټینګولو لپاره دوم موږ تاسو د تبدیلی خاصیت نه ګټه اخلو. دا تبدیلی یا د بدلون خاصیت د په جمع کې مخکې مو ته تاسو ویلې چې تاسو دوه درې عددونه ولرئ البته تاسو کولای شئ ار یو څه وغواړئ لومړی او وروسته هر یو استاد غواړي دوهم عدد په شکل سره جمع کوي. نو دلته 114 ولیکئ او د خواته 322. خیر صحیح ده. نن ورځ درسو د تبدیلی یا د بدلون خاصیت پاتې برخه و چې موږ تاسو سوالونه په کې حل کړل. وروسته له دې نه به موږ تاسو په جمع کې د صفر خاصیت په اړه غږیږو او همدارنګه به په د سوالونو ورته حل کوو. په وروسته له تبدیلی اتحادي خاصیت په اړه کې غږیږو او د اتحادي خاصیت مثالونه به حل کړو. نو که څه پوښتنې مو درلودې موږ ته راواستوئ. نو اوس مهال د الله په امان.